دې پکټ سره به زه داسې پیغام ورکم. زمونږ ډېر ساده ورونه پښتانه یا که غیر پښتانه مسلمانان چې په اروپا کې اوسېږي، د نن 15 دسمبر دی، نن د نسواراو د اختر ورځ ده، هغوی ته مبارکي وایي، خو خبر نه دي، متوجه نه دي چې په دې مبارکۍ باندې سړی د اسلام نه یعنی د ایمان نه هم خلاصېدی شي او ځان په خپله دغه شانې اور ته وروستلی شي. ځکه چې دوی په دې کرسمس کې دننه ډېرې غلطې عقیدې لري. دوی وایي چې دغه چې دی عیسی علیه السلام په دې ورځ زېږېدلی دی او هغه د الله زوی دی، نعوذ بالله. او دوی دا شان عقیده لري. دوی دا عقیده نه لري چې عیسی علیه السلام پیغمبر دی زمونږ غوندې. نو ملګرو په دې باندې خبر اوسېږئ، په څه چل ول باندې، په څه بانه باندې، په ښو اخلاقو باندې ځان خلاصوئ، خو د کرسمس مبارکي مو ورکوئ، ګنې د ایمان نه به خلاص شئ. دا ډېره غلطه عقیده ده. او یا وایي چې الله ثالث ثلاثه، دوی دا وایي چې عیسی علیه السلام، مریم علیه السلام او الله دوی وایي یوه کورنۍ ده، دوی درې چې دي درې واړه خدایان دي، نعوذ بالله. الله دې موږ داسې عقیدو نه وساتي. الله دې زمونږ ایمان، زمونږ د ایمان حفاظت وکړي، او الله دې زمونږ اخره خاتمه په ایمان کې. ملګرو، وما علینا الا البلاغ، مونږ باندې صرف رسول دي، نور عمل کول او نه کول ستاسو دی. دا زمونږ ګمان نه دی، دا زمونږ د یقین خبره ده. خپل سترګو خلک لیدلي ځوانان چې د اروپا ته لاړ شي، بس یو څو ملګري پیدا کړي، بیا دغه کرسچنو ته د کرسمس مبارکي وایي. د کرسمس مبارکي ویلو سره د دې مطلب دا چې د په عقیده د ایمان نه ووتو. او که د دې خبرې اورېدو نه وروسته خبر شوي او ته بیا هم دوی ته مبارکي ورکړې او په څه چل ول بانه باندې ځان نشي خلاصولی، په ښو اخلاقو زه تا ته دا وایم ځان ته خلاص کا، نو بیا د خپل ایمان نه دې بیا لاس وینځه. الله دې وکړي چې زمونږ د ټولو ایمانونه په حفاظت کې پاتې شي. والسلام علیکم.